أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، د خلفاء الراشدین د سیرت یولسمه فته. محترم ورونو، په تیره لسمه فته کې موږ هغه قصه بیانول چې هرمزان چې د اهواز حاکم او پاچاو او په تستر کې محاصره و، هغه وویل زه په خپله د قلا څخه دروزم او تسلیمیږم په دې شرط چې عمر رضی الله تعالی عنه ته به مې ورولي. زما په باره کې چې هغه هر حکم کوي په راضي یم، خو تاسې به زما په باره کې حکم نه کوئ. مسلمانانو ویل عمر رضی الله تعالی عنه دې وژنې. هرمزان ویل د هغه حکم مې قبول دی، خو تاسې به حکم نه را باندې کوئ. مسلمانانو یې دغه شرط ومانه او هرمزان ځان تسلیم کړي. اوس نو ټوله تستر فتح سو. پس له تستر څخه د اهواز ټول ښارونه یو په بل پسې فتح کېدل او ټول صلح غواړي، جنگ نه کوي. نو د اهواز نور پاته ښارونه هم ټول فتح سوه. هرمزان مدینې منورې ته لیږل کیږي. ابو صبره رضی الله تعالی عنه د هغه اتفاق په سبب چې د هرمزان سره یې کړی و، هرمزان یې و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي چې احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه هم په دغه قافله کې ورسره و. اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره د هرمزان قصه عجبه قصه ده. هرمزان د فارس د منطقوي پاچاهانو څخه یو پاچا و. د ده لباس هم د فارس د پاچاهانو لباس و. مسلمانانو د ده سره هغه د پاچاهۍ لباس هم را اخیستی و. نو کم وخت چې مدینې منورې ته ورنږدې سوه، په هرمزان یې هغه د فخر او پاچاهۍ هغه ډېر ګران قیمته کالي واغوستل. دا د دې لپاره چې د مدینې منورې مسلمانانو ته د خپلو فتوحاتو اهمیت وښکاره کړي چې هلته څنګه پاچاهان دي او موږ یې څنګه پاچاهۍ ورنسکوروو. نو یې په هرمزان هغه د لباس واغوستی چې د دیباج ورېښمین ټوکره څخه جوړ شوی و او سره زر پکښې کار شوي و. هغه د تاج چې په یاقوتو او نورو جواهراتو ښایسته شوی و، هغه یې پر سر ورکښېښاوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او نور مسلمانان یې وویني. د ماپښین وخت و چې دغه ډله مدینې منورې ته راورسېده. نو یې پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین چیرې دی؟ خلق ویل په مسجد کې دی. د مدینې منورې مسلمانان ورته ګوري او په تعجب کې دي چې پاچا یې راوستلی دی. احنف ابن قیس او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما او دغه سړی چې د پاچاهۍ لباس یې اغوستی دی مسجد ته ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد کې بیده دی. هرمزان وویل عمر چیرې دی؟ دلته خو څوک نسته. دوی ویل هغه دی هلته بیده دی. هرمزان وویل پیرداران یې چیرې دي؟ دروازوانان یې کومه دي؟ هغو ویل دی نه پیردار لري نه دروازوان. هرمزان ویل شاید دی نبی وي، یا بلکې واقعا هم دی نبی دی، ځکه د ده سره نه پیرسته نه دروازوانان. عادي ژوند یې دی، نو دی نبی دی. هغو دوه نفر وویل نبی نه دی، بلکې د انبیاو پر قسم عمل کوي. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راویښ سو او د هرمزان خبر ورته وویل سو.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل الحمدلله حمد هغه الله لروي چې دی او د امثال په اسلام ذلیل کړ. دا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امر وکي چې دغه کالی ځنی استکی او زړه کالی په واغوندي. د کالو تر بدلولو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبري ورسره کوي او هغه چې د دوی ترجمانی کول هغه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ ځکه د هغه فارسی زده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل د غدر نتیجه دې څنګه ولیدل؟ په هر کار کې آخري کامیابی د الله جل جلاله د دین ده. هرمزان وویل یا عمر موږ او تاسو په جاهلیت کې وو، الله موږ او تاسو سره پرې ایښی وو، موږ در باندې غالب سو. یعنی په جاهلیت کې چې رب په موږ او تاسو کې د یوې ډلې سره هم نو موږ پر تاسو غالب وو، مګر اوس چې الله تاسو سره دی تاسو را باندې غالب سواست. تاسو وګورئ هرمزان په حق پوهېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل په جاهلیت کې چې تاسو پر موږ غالب واست د هغه سبب تاسو اتفاق او زموږ به اتفاقی و. یعنی تاسو یو واست او قوت مو یو او موږ قبیله او سره پاشلی وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا ورته وویل دغه چې څو واره د خپل وعده ماته کړه دغه د پاره څه عذر او دلیل لري؟ دا ولی صلح به وکړه بیا به ماته کړه؟ هرمزان وویل بیریږم د مخه تر دې چې زه حال درته ووایم ته به مې ووژنې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا مه بیریږه. هرمزان وویل اوبه راکئ تږی یم. د بیرې څخه حلق وچ و خبرې نسه کولای. اوبه یې وغوښتې، اوبه یې ورته راوړې، مګر د اوبو لوښی پنډ زیږ لوی لوښی و. هرمزان ویل په دغه کې څوک اوبه څښلی شي؟ پاچا و د نازکو او ښایسته ګلاسو سره عادت درلودی او دوی لوی پنډ خاورن منګی ورته راوړي. هرمزان ویل چې د تندې مرم په دغه کې نسم څښلی، یو کوچنی نازک لوښی راته راوړي. خیر په کوچني لوښي کې یې اوبه ورته راوړې، لوښي یې واخیستی ریږدي اوبه نسي څښلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ویې څښه، خو د هرمزان د لاسه هغه لوښي ولوېدی او ویل بیریږم چې د مخه تر دې چې زه اوبه وڅښم ته به مې ووژنې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل اوبه ورکئ، مرګ او تنده مه پر یو ځای کوئ. خلقو نوري اوبه ورکړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ویې څښه، تر هغو دې نه وژنم څو اوبه څښې. هرمزان اوبه واخیستې او ویې پاشلې. ویل ولې دې اوبه وپاشلې؟ هرمزان ویل زما اوبو ته ضرورت نه و، زما مقصد و چې امان در څخه واخلم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل زه تا ته امان در کوم؟ زه دې وژنم. هرمزان ویل تا امان راکئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل ما هیڅ کله امان نه دی درکړی او نه در کوم، ته درواغ وایه. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې د هرمزان د لارې ملګری و هغه وویل یا امیر المؤمنین دی رښتیا وایي، تا امان ورکئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا انس زه د براء ابن مالک وقاتل ته امان ورکوم، زه د مجزعه ابن ثور وقاتل ته امان ورکوم. مجزعه ابن ثور رضی الله تعالی عنہ هم د هغو فدائیانو سره چې د تستر دروازه خلاصول په تستر کې شهید شوی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا انس دغه امان څخه به د وتلو لار را پیدا کوي کنه و تا ته جزا درکوم، څنګه مې امان ورکړي؟ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وویل یا امیر المؤمنین تا ورته وویل تر هغو دې نه وژنم چې حال راته وایه، او بیا دې ورته وویل تر هغو دې نه وژنم چې اوبه څښې. دغه د ده لپاره امان دی او ده هغه اوبه ونه څښلې.
د مجلس نورو ناستو خلقو هم وویل ستا دغه خبرې د امان معنا لري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و هرمزان ته وکتل او ویل خطا دې استلم او په والله زه بیله مسلمانه و بل چاته نه خطاوزم، ما امان نه دی درکړی، زه دې وژنم. هرمزان ویل بیله مسلمانه و بل چاته نه خطاوزه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هرمزان مسلمان سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په حیرت کې پاتې سو. د غوښته چې دغه سړی ووژني، خو سړی چمبازه او چالاک و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امان ورکړي، ځکه هرمزان په ظاهر مسلمان سو او نور نو الله جل جلاله د زړه پر حال علم لري چې آیا واقعي مسلمان سو او که د ځان د خلاصېدلو دپاره د شهادت کلمه وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دغه موضوع څخه چې اهل ذمه لکه هرمزان او د اهواز خلق پرلپسې خپل وعده ماتوي په فکر کې سو چې آیا مسلمانان خو به ظلم نه کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کی چې هغه خپل وعده ماته کی. نو یې هغه راغلي ډلې او ناستو خلقو ته وویل شای مسلمانان به ظلم کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کیږي چې عهد مات کی. د عراق څخه راغلي ډلې وویل موږ ته د مسلمانانو څخه بیل وفا بل شی نه دی را معلوم، یعنی فظلم خو یې هیڅ نه یو خبر، خو پر هغه خپلو کړو وعدو وفا هم کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل نو ولې داسې پیښه شوه چې اهل ذمه پرله پسې خپلې وعدې ماتې کړې؟ اول دغه هرمزان یو وار، دوه واره، درې واره خپله وعده ماته کړه. څه شوه دغه کار ته مجبوره کاوه؟ احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنہ وویل یا امیر المؤمنین، تا موږ د دې څخه منع کړو چې د فارس په ښارو کې نور هم مخ ته ولاړ سو. منع دې کړو چې په یزدجرد پسې د شرق پر طرف ولاړ سو. حال دا چې د فارس پاچا یزدجرد په دوی کې موجود دی، هغه یو جنگ ته تحریکوي او تر هغو به جنگونه را سره کوي چې پاچا یې په دوی کې موجود وي. تا ولیده چې موږ د دوی څخه شی نه اخلو مګر د دوی پاچا هغه څوک دی چې دوی راپورته کوي او تر آخره به د دوی دغه حال وي چې نن تسلیم سبا یاغان، تر څو ته اجازه راکوي چې نور هم مخته پسې ولاړ سو. یعنی دا چې ته اجازه نه راکوي چې د شرق پر طرف نور هم مخته ولاړ سو او نه مو پرېږدې چې د فارس ټول ملک تر پښو لاندې کو، زموږ به دغه حال وي، ځکه هغه د دوی پاچا یې را باندې راپورته کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل والله صدقتنی، په والله رښتیا دې وویل. نو یې امر وکړي چې هو نور هم د مشرق پر طرف مخ ته ولاړ سئ او د فارس ټوله مځکه لاندې کړي، د کسرا ټوله پاچاهي ونیسئ. تاسو ته معلومه ده چې د کسرا یا د فارس په پاچاهي کې خراسان دغه اوسنی نوی اسلامي جمهوریتونه کم چې اوس د روس څخه آزاد سو او د هغو شاوخوا چې الباب ورته ویل کېده د روسیې او ارمینیا په منځ کې دغه ټوله منطقه الباب ده، سند او پاکستان تر هند پورې دغه ټوله منطقه د فارس ښارونه وه او دغه ټوله د کسرا پاچاهي وه. یعنی عراق، ایران، خراسان چې افغانستان پکښې دی، پاکستان، سمرقند، بخارا، تاشقند، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان تر روسیې پورې دغه ټوله د فارس تابع وه او کسرا یې پاچا و. پس له دغه د هرمزان د واقعې څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې هو ټوله فارس فتح کړي. پس له دغه امر او دغه اجازه څخه چې امیر المؤمنین وکړه، هغه اول لوی جنگ د نهاوند جنگ دی او بیا نور پرمختګ پسې شروع سو. اوس به د نهاوند د جنگ تفصیل او د پاته فارس د فتح کولو حالات درته بیان سي. اوس چې په پارس کې دغه ټوله فتوحات وسوه
نو د هغه فیصله کوونکی جنگ چې د فارس د فتح په تاریخ کې پیل شوی دی مقدمات شروع کیږي چې هغه د نهاوند جنگ دی. پس له دغه ټولو فتوحاتو او کامیابیو چې مسلمانانو په فارس کې حاصل کړي اوس نو بل شي نه دی پاته بیل دغه څخه چې مسلمانان د فارس د هغه لوی لشکر څخه ځان فارغ کړي. هغه لشکر چې په نهاوند کې په ډېر لوی عدد سره جمع کېدی. ځکه یزدجرد د فارسیانو پاچا د ټولو هغو کسانو چې د متابعت یې کاوه په راټولولو او یو ځای کولو شروع وکړه. امر یې کړی و چې ټول دې په نهاوند کې سره یو ځای شي. نهاوند په غرو کې یو ډېره لویه قلعه وه چې د همدان په جنوب کې واقع ده. د دغه لشکر او جنگ دپاره یې پیروزان عمومي قومندان وټاکي. د خراسان، سند، الباب والیان هم د یزدجرد د کومک دپاره راغله. د هر ځای څخه کومکونه سره یو ځای کېدل تر څو چې په نهاوند کې 150,000 جنگي عسکر سره یو ځای شوه. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ولیده چې د کفارو د لشکر شمیر زیاتیږي او بیا په غره او قلعه کې دي. نو یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي کومک او مدد ځینې غواړي. په دغه وختو کې چې دلته د فارسیانو د لوی لشکر د جنگ لپاره تیاری نیول کېږي د کوفې د خلقو څخه یوه ډله مدینې منورې ته تللې وه چې هلته د کوفې د امیر او والي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د ځینو کارو څخه و امیر المؤمنین ته شکایت کاوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په فکر کې سو چې اوس د دغه موضوع او شکایت په باره کې تحقیقات وکړي او که د هغه لوی جنگ په سبب چې دغه امیر د هغه د پاره تیاری نیسي د دغه شکایت موضوع معطل کړل شي. ځکه هغه امیر او قومندان ته باید په دغه مهم وخت کې هیڅ تشویش نشي پیدا او د امیر المؤمنین ټوله توجه باید د هغه په کومک کولو کې وي. د نورو حاکمانو او رئیسانو خدا عادت دی چې دغه کوچنی شکایتونه د دغه لوی موضوع په مقابل کې هیروي او وایي ته صبر وکړه چې یو وار د دغه لوی مشکل څخه خلاصم بیا به سره ګورو. مګر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله داسې جنگونه ما د دې څخه نسی منع کولای چې د مسلمانانو په شکایت کې دې تحقیق ونکم. نو یا امر وکړي چې د کوفې د خلقو د شکایت تحقیق دی وسی او د دغه تحقیق امیر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وټاکي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه کوفې ته ولاړی او په پوره تفصیل سره تحقیق شروع کړي. په ټوله تحقیق کې د ټولو هغو شیانو څخه چې سعد رضی الله تعالی عنه په متهم شوی و د سعد رضی الله تعالی عنه براءت ثابت سو. کوم وخت چې د سعد رضی الله تعالی عنه براءت او پاکی ثابت سو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د معزولولو امر وکړي. یعنی پس له هغه څخه چې سعد رضی الله تعالی عنه براءت حاصل کړي بیا یې هم د کار کولو څخه ګوښه کړي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د والی او رعیتو په منځ کې حسد او عداوت نه غواړم ځکه که سعد رضی الله تعالی عنه پر خپل ولایت پاتې سي دغه خلق ښه نه ایسي او د هغو دی نه دی خوښ. حال دا چې د والی او رعیتو په منځ کې باید ښه علاقه موجوده وي. پس له دغه تهمتو او دغه تحقیقات دغه ربط او علاقې ته خلل پیښ سو نو ځکه یې سعد رضی الله تعالی عنه پس له براءته معزوله کړي او د په عوض کې نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د کوفې والی او د فارسیانو سره د جنگ عمومي قومندان وټاکل سو. نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په خپل د لشکر سره و نهاوند ته رهیسو او د شاوخوا د هر ځای څخه یې کومک وغوښتي خاصتا د اهل کوفې څخه او د اهواز و خلقو ته وویل تاسې هغه لارې بندې کړئ چې نهاوند ته ځي او نور کومک مه پرېږدئ چې و نهاوند ته ورسیږي ځکه هر څونه چې د نهاوند د لشکر شمیر ډیریږي په هغه اندازه مشکل لویږي.
د اهواز خلقو هم د دغه وظیفې په اجرا کولو او عملي کولو شروع وکړ. اوس نو نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه د نهاوند پر طرف ورهدي او داسې ځای ته ورسېدي چې نو تر نهاوند د درو ورځو لار پاته ده. نو یې دغه ځای څخه 3 نفره د معلوماتو د پاره د نهاوند پر طرف ولېږل چې دغه 3 نفره طلیحه ابن خویلد الاسدی، عمرو ابن معدی کرب او عمرو ابن عبیده و. ویل تاسو بلارسي لار وګوري چې کمینونه خو به نه وي راته نیولي یا د فارسیانو لشکر خو به نه وي رارهي سوي. دغه 3 نفره رهي سوه. عمرو ابن عبیده تر یوې ورځې تګ کولو وروسته بیرته راوګرځېدی. نعمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې څه دې ولیده؟ ده ویل هیڅ شی نه و. ویل نو ولې بیرته راغلې؟ ده ویل یوه ورځ او شپه مې تګ وکړي هیڅ مې نه ولیده او مځکه هغه څوک وژني چې پکښې نابلده وي. یعنی یو څوک چې په یوه مځکه کې نابلده وي لارې نه وي ورمعلومې ورکېږي او هلاکېږي. په دغه یوه ورځ او شپه مې کفایت وکړي او بیرته راوګرځېدم. ویل ملګري دې څه سوه؟ ویل هغه ټینګ وه نور هم پسې ولاړه. طلیحه او عمر 2 ورځې نور هم تګ وکړي. عمر وویل نور نو کافي دي، د 2 ورځو لار مو ووهل، نه لشکر شته نه کمینونه. عمرو ابن معدی کرب هم بیرته راوګرځېدی مګر طلیحه نور هم مخته پسې ولاړی تر څو په خپله نهاوند ته ورسېدی او هلته د نهاوند پر شاوخوا وګرځېدی. پوره معلومات یې وکړه. بیا نو بیرته رارهي سو. نعمان رضی الله تعالی عنه یې په ټولو حالاتو په تفصیل سره خبر کړي او ویل ستا او د دوی په منځ کې داسې شی نسته چې هغه دې زموږ ناخوښه وي. تر نهاونده لار فارغه ده. نعمان رضی الله تعالی عنه لشکر ته د حرکت امر ورکړي. پر لار بیل راحته د بل شي د پاره توقف او درېدل نه کوي تر څو نهاوند ته ورسېده او نهاوند یې محاصره کړي. د نهاوند د قلا پر شاوخوا فارسیانو لوی خندق کیندلی وو او په خندق کې لوی لوی اورونه بل کړي وو چې مسلمانان نسی ورتلای، خو ځینې ځایونه یې کوچنی کوچنی لارې پرې ایښې وې. نو فارسیان پر دغه کوچنیو لارو راوځي، جنګ کوي او بیرته خپلو قلاو ته ځي. د چهارشنبې، پنجشنبې او جمعې په ورځ جنګونه وسوه، خو دغه جنګونه ټول بې نتیجې وه. نعمان رضی الله تعالی عنه د لشکر قومندانان سره یو ځای کړه. پس له مشورې یې یوه لویه او عظیمه نقشه جوړه کړه او قعقاع رضی الله تعالی عنه یې د هغې نقشې په عملي کولو مکلف کړي. نو په هغه معینه ورځ چې فارسیان د جنگ د پاره راووتل، قعقاع رضی الله تعالی عنه د خپل لشکر په ملګرتیا ډیر شدید جنگ ورسره شروع کړي. پس له څه جنگ کولو قعقاع شکست بخوړی، دونه پر شا ولاړی چې د مسلمانانو تر لشکر تیر سو. نعمان رضی الله تعالی عنه نور مسلمانان د حمله کولو څخه منع کړه او ول آرام ودرېږي. فارسیانو چې د مسلمانانو شکست ولیدي نور هم دلاوره سوه، ویل د چې مسلمانان پر شا دي او دغه د مسلمانانو شکست د جسر یا پله د جنگ راهیسي تر اوسه پورې اول شکست دی چې مسلمانان یې خوري او پر شا دي. نو په زرو فارسیان په ډیره دلاوري سره د نهاوند د قلاو څخه راوځي او د قعقاع پر لشکر حمله کوي. قعقاع نور هم پر شا دي. هغه نور مسلمانان غواړي چې پر فارسیانو حمله وکړي، خو نعمان رضی الله تعالی عنه د حمله اجازه نه ورکوي. د قعقاع او فارسیانو په منځ کې دغه جنگ تر ماپښینه دوام درلودی. هغه نور مسلمانان یې هیڅ کومک نه کوي او قعقاع د ضعف او شکست په حال کې دی. کوم وخت چې مسلمانانو د ماپښین منځ ادا کړي، نعمان رضی الله تعالی عنه د حمله امر وکړي. په دغه امر سره مسلمانانو یو ځای حمله شروع کړه او هلته د قعقاع هغه مات شوي لشکر هم په نوې حمله شروع وکړه. دا هغه د مسلمانانو نقشه وه چې نعمان رضی الله تعالی عنه او نور قومندانانو جوړه کړې وه چې یو خو به فارسیان ټول د قلاو څخه راووځي او بل به یې د قلاو څخه رالرې کو او بل به یې تر ماپښینه پورې ښه ستړي کو
او بیا به په یوه وار حمله پر کوو. اوس د دغې حملې سره لوی او شدید جنگ شروع سو. مورخین وایي دغه جنگ د قادسیې تر جنگ شدید و. نعمان رضی الله تعالی عنه چې د جنگ اداره هم په خپله کول وردمخه سو او پر پارسیانو یې حمله وکړه. ډېر قوي او شدید جنگ یې کاوه. کوشش کوي چې د نهاوند وقلاو ته ورننوځي، تر څو وقلاو ته ډېر ورنږدې سو او ویل که زه شهید سوم بیرغ د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه واخلي، یعنی تر ما وروسته هغه قومندان دی. اوس د نهاوند د قلا پر طرف ورهیدي او شدید جنگ کوي. تر هغو یې جنگ کاوه او مخ ته تلي څو شهید ووژل سو. انا لله و انا الیه راجعون. نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په ایران کې د نهاوند د قلا په دروازه کې شهید سو. په مسلمانانو کې څوک د نعمان رضی الله تعالی عنه په شهادت نسوه خبر، ځکه دی ډېر لرې مخ ته تللی و او د ده سره په دغه حمله کې فقط څو نفره د ده ملګري ورسره وه، چې په هغو ملګرو کې یو هم د ده ورور نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه. نعیم پر نعمان رضی الله تعالی عنه یو پټو واچاوه، د هغه جسد یې پټ کړي چې څوک یې ونه پیژني او دغه خبر په لښکر کې نشر نسي چې قومندان مو شهید سو. بیرغ یې و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. بیرغ پورته دی او جنگ دوام لري. دغه جنگ تر شپې پورې دوام وکړي. مسلمانانو د شپې هم جنگ کاوه، خو د شپې پر اتک سره پارسیانو شکست وخوړي. اوس چې تاریکه هم ډیره سوه او د مسلمانانو حملې هم شدیدې دي، فارسیان تښتي، خو د تیښتې لار نه لري، ځکه دوی چې د نهاوند پر قلاو هغه خندق راګرځولی وو او په هغه خندق کې یې د دې دپاره اورونه بل کړي وه چې مسلمانان را نسي. اوس هغه خندق او اور د دوی د تیښتې لار بنده کړه. د شدیدو حملو او تاریکۍ په سبب هغه کوچنۍ او پټې لارې چې فارسیانو درلودې هغه هم ځینې ورکې سوې. اوس نو فارسیان یا وژل کېږي یا اور ته لویږي. په دغه جنگ کې فارسیانو لوی شکست وخوړی، خو هغه د دوی قومندان فیروزان ژوندی پاته سو او همدان ته وتښتېدی. حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه دغه فتحه پسې پوره کړه او ټول نهاوند فتحه او د مسلمانانو تر تصرف لاندې سو. بیا نو حذیفه رضی الله تعالی عنه چې اوس د مسلمانانو د قواو عمومي قومندان دی، صائب ابن الاقرع رضی الله تعالی عنه مدینه منورې ته ولېږي چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ته د دغې لوی فتح زیری او خبر وروړي. صائب رضی الله تعالی عنه چې مدینه منورې ته ورسېدی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل څه خبر دې راوړی دی؟ ده ویل فتح راغله او الله جل جلاله لویه فتح در نصیب کړه، یعنی د فارسیانو هغه آخري او قوي لښکر مات سو او نعمان رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل، ډېره ترخه او شدیده ژړا یې وکړه، حتی په ژړا سره آواز پورته سو او د ژړا د شدت څخه یې اوږې غورځېدلې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې په دغه مجلس کې حاضر وو غواړي چې پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه غم سپک کړي، نو یې وویل یا امیر المؤمنین، بیل نعمان څخه بل داسې څوک نه دی شهید شوی چې هغه د معروف او مشهور وي، یعنی د اصحاب کرامو د پهلوانانو څخه فقط یو نعمان رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی، نور ټول خلق چې شهیدان شوي دي غیر معروف او غیر مشهور خلق او تابعین دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور هم ژړا زیاته سوه او ویل هو، هغه د مسلمانانو ضعیفه طبقه وه، مګر هغه ذات چې دوی یې په شهادت مشرف او مکرم کړه هغه یې مخان او نسب پیژني، او هغه خلق به د عمر په پیژندګلوۍ څه وکړي؟ یعنی الله جل جلاله هغه خلق پیژني، د عمر پیژندګلوي هغو ته څه فایده رسوي؟ که یې زه پیژنم که یې نه پیژنم دغه دواړه و هغو ته یو دي. عزت او شرف خدا دی چې الله جل جلاله یې پیژني.
د نهاوند فتح الفتوح وبلل سوه، ځکه پس له دغه شکسته و فارسیانو ته د یادولو وړ قوت او طاقت نسو پاته. دغه جنگ هغه آخري او فیصله کوونکی جنگ و، که څه هم تر نهاوند وروسته نور ډیر جنگونه سوي دي، خو هغه فیصله کوونکی جنگ او د فارسیانو ملاماتونکی جنگ د نهاوند جنگ و. هغه فارسیان چې د نهاوند څخه د فیروزان سره وتښتېدل په همدان کې سره یو ځای سوه. حذیفه رضی الله تعالی عنه په دغه تښتېدلو فارسیانو پسې د نعیم ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ یو لښکر ولېږي او فارسیان یې په همدان کې محاصره کړه. فارسیانو د صلح غوښتنه وکړه او همدان په صلح فتح سو. مسلمانانو د ری پر طرف حرکت وکړي. ری و تهران ته نږدې واقع دی. کم وخت چې د ری خلق د مسلمانانو پر راتګ خبر سوه، هغو هم صلح وغوښته. ری هم په صلح فتح سو. مسلمانانو د شمال پر طرف د خراسان وخواته حرکت وکړي. د عراق او خراسان په منځ کې د قومس منطقه ده او د هغه ځای خلقو هم صلح وغوښته. قومس هم په صلح فتح سو. مسلمانان نور هم په شمال کې مخته پسې ځي. څو جرجان ته ورسېدل، هغه هم په صلح فتح سو. مسلمانان د شرق و طرف ته رهي سوه. د فارس په شمال شرق کې و تبرستان ته ورغله، هغه هم په صلح فتح سو. او بیا دغه لښکر و اصفهان ته ورسېدی. د اصفهان خلقو جنگ شروع کړي، خو مسلمانانو په جنگ کې شکست ورکړي. هغو چې شکست ولیدي صلح یې وغوښتل او بیا اصفهان په صلح فتح سو. دغه ټول فتوحات د فارس په مځکه او شارو کې دي. د فارس ټولو شارو د مسلمانانو په تورو سقوط وکړي او فتح سوه. مګر په هغه وختو کې د فارس ټوله پاچهي او مملکت یوازې عراق او ایران نه وه، بلکې دغه اسلامي جمهوریتونه کم چې په دغه وروستنیو وختو کې د روسیې څخه آزاد سوه، هغه هم په فارس کې شامل وه. افغانستان او د ایران شرقي منطقه ټوله د فارس تابع وه. حتی نیم پاکستان چې سند ورته ویل کیږي دغه هم د کسرا پاچهي وه. د شمال له طرفه د ترکانو تر وطنه ټول ځایونه د فارس تر حکم لاندې وه. د کسرا د حکومت شمال شرق تر چین رسېدی، چې په دې ډول سره د کسرا د پاچهي حدود دغه ملکونه وه: هند، چین، ترکیه او جزیره العرب. خو تر اوسه یوازې عراق او ایران فتح سوه. هغه نور پاته مملکت تر اوسه د یزدجرد په لاس کې و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو په اول کې یوازې د عراق او یو څه ایران په فتح کولو کفایت کړی و. مګر څرنګه چې د هرمزان هغه قصه پیښه سوه چې د مخه درته بیان سوه، او بیا احنف ابن قیس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکړه او ویل تر څو چې یزدجرد موجود وي خلق پر موږ راپورته کوي، چې پاچا یې موجود وي همیشه به خلق د هغه په تحریک او پارولو صلح ماتوي. نو اجازه راکه چې د فارس ټول مملکت فتح کو او یزدجرد ختم او فیصله کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه مشوره قانع سو او امر یې وکړي چې هو د فارس ټول مملکت په هغه خپل پراختیا سره فتح کړي. نو هغه چې د هجرت د 13 کال په شروع کې د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په مشوره د فارس پر نور حصو هم حمله شروع شوه. لکه څنګه چې د مخه مو درته ویلي و چې ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه د بصره والی او د هغو ټولو لشکرو عمومي قومندان وو کم چې په فارس کې جنگ او فتوحات کول. اوس پس له دغه ذکر سو فتوحاتو څخه چې د مسلمانانو اول لشکر د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه په امر حرکت وکړي، هغه لشکر وو چې د آذربایجان و طرف ته رهي سو. آذربایجان په خپل یو لوی مملکت بلل کیږي چې و تبریز ته نږدې واقع دی، او هغه پارسیان چې په نور پارس کې شکست خوړلی وو په آذربایجان کې سره یو ځای شوي وو، چې مشر او قومندان اسفندیار د رستم ورور وو.
ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ دغه لشکر امیر چې د آذربایجان و طرف ته حرکت کوي بکیر ابن عبد الله وټاکی. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر هلته آذربایجان ته ورسېدی، فارسیانو ډېر بد او سخت شکست وخوړی او اسفندیار بندي ونیول سو. بکیر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ غوښته چې اسفندیار ووژني، خو اسفندیار ورته وویل صلح دې خوښه ده که جنگ؟ بکیر ویل صلح. ښه متوجه سي، مسلمانانو هیڅ کله جنگ نه غوښتی او نه یې غواړي او نه دغه خلق د جنگ د پاره راوتلی و، بلکې د مسلمانانو اصلي مقصد اعلاء کلمت الله و. دغه ټول قرباني، تکالیف او زحمتونه یې د دې لپاره و چې بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه خلاص کی او د یو الله جل جلاله بندگان سي. مسلمانان د اسلام د نشرولو د پاره راوتلی و، جنگ او غنیمتونه نه غوښته او نه مقصد و. هغه څوک چې غنیمتونه غواړي هغه جنگ کوي او هیڅ کله په صلح نه راضي کیږي، ځکه په صلح کې غنیمتونه لږ او په جنگ کې ډیر وي او د مسلمانانو حرص پر صلح و. نو خود بکیر رضی الله تعالی عنہ وویل صلح می خوښه ده. اسفندیار وویل چې صلح دې خوښه ده نو ما موجنه، ځکه که زه صلح در سره ونکم د آذربایجان خلق صلح نه در سره کوي. نو اسفندیار یې نه ووژي او د ځان سره بندي وساتي. هلته ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ یو بل لشکر هم د اول لشکر د کومک لپاره راولېږي چې دغه کومکی لشکر قومندان ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې نوم یې سماک ابن الخرشه دی او د اهل بدر څخه دی. د مسلمانانو دغه لشکرې سره یو ځای شوې او اوس و آذربایجان ته ورننوځي. اسفندیار د آذربایجان و خلقو ته پرلپسې حال ورلیږي چې تسلیم سي، صلح وکړي. د مسلمانانو سره جنگ نشي کولای. د اسفندیار د دغه مشورو په سبب د آذربایجان خلق تسلیم سو او تاسو پوهیږئ چې آذربایجان په خپل یو کامل دولت او مملکت دی. دغه لوی آذربایجان اوس تسلیم او د مسلمانانو د حکم تابع سو. کوم وخت چې آذربایجان تسلیم سو، مسلمانانو عتبه ابن فرقد رضی الله تعالی عنہ د هغه ځای حاکم وټاکی او بکیر رضی الله تعالی عنہ نور هم مخته ولاړی د الباب پر طرف ورهیسو. الباب لکه د مخه چې مدرته ویلی و چې وهغه منطقه ته ویل کېده چې د روسیې، ایران او ارمینیا په منځ کې و. اوس بکیر رضی الله تعالی عنہ د دغه منطقه پر طرف آمادګي ونیول، مگر بیا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اوامرو انتظار باسي چې ورسم او که صبر وکم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو بل لشکر هم و منطقه ته ورولېږي چې قومندان یې سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ او دغه لشکر د مقدمه قومندان عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سراقه د هغو ټولو لشکرو عمومي قومندان وټاکی کومې چې په منطقه کې موجود وي. سراقه د الباب و طرف ته حرکت وکړي. هلته شهریراز چې د الباب پاچاو هغه هم خپل لشکر د جنگ د پاره تیار او آماده کړي او په دغه وخت کې د معلوماتو د پاره د مسلمانانو د لشکر پر طرف جاسوسان هم ولېږل. پس له معلومات دا ور معلومه سوه چې مسلمانان داسې قوم دی چې د مرګ څخه نه بیریږي. نو یې د مسلمانانو د لشکر و مقدمه ته چې قومندان یې عبدالرحمن ابن ربيعه رضی الله تعالی عنہ حال ولېږي چې صلح غواړم. الباب چې جلا، مستقله او لویه منطقه ده، صلح غواړي او تسلیمیږي. عبدالرحمن ابن ربيعه چې د مقدمه قومندان وو، پس له هغه څخه چې د خپل امیر سراقه سره مشوره وکړه، نو یې د الباب د پاچا سره پر صلح موافقه وکړه او الباب په صلح سره فتح سو. سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ چې د دغه لشکرو عمومي قومندان وو، شاوخوا یې ټولې لېږلې چې پاته منطقه هم فتح کړي
په دغه جمله کې د ارمینیا او قفقاز غرنۍ منطقې هم فتح کړې. د مسلمانانو د لشکر مرکز او په خپل عمومي لشکر د الباب په منطقه کې وو او دغه شاوخوا ټول ځایونه یې د سریو یا ټولیو په لیږلو فتح کړه. په دغه وختو کې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان سراقه ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وفات شو. د ده پر ځای هغه د مقدمې قومندان عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه د لشکر عمومي قومندان وټاکل شو او بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه امر راورسېدی چې نور هم د شمال پر طرف مخ ته ولاړ شي او پر ترکانو حمله وکړي، ځکه اوس مسلمانان د فارس په شمالي طرف کې د فارس و آخري او هغه حدودو ته ورسېدل چې تر دغه وروسته نور د ترکانو مځکه او د ترکانو حکومت دی. عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه د لشکر سره د ترکانو مځکې ته ورداخل شو څو انابول ته ورسېدی چې دغه منطقه د فارس و شمالي طرف ته د ترکانو ښارونه دي. ترکانو نه لشکر جوړ کړی وو، نه مقاومت وکړي او نه د مسلمانانو مخ ته ودرېده، ځکه دوی ولیده چې فارس غوندې لوی مملکت په هغه خپل ټول قوت او طاقت د مسلمانانو سره مقابله نسوای کولای او نه یې د دوی مخه ونیول، نو موږ څه شو؟ عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه د لشکر سره په ترکیه ننوتی، تر څو نیمه ترکیه یې تر خپل تسلط لاندې راوستل. انابول چې د ترکانو ښار و ټول فتح شو او هلته هم مسلمانانو خپل والیان او حاکمان مقرره کړه. دا د شمال پر طرف د مسلمانانو پرمختګ و او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر د شمال پر طرف نور پرمختګ منع شو، خو د فارس د شرق پر طرف پرمختګ جاری او روان و. مسلمانان د خراسان او افغانستان پر طرف مخ ته ځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و دغه طرف ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابي او ملګری احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ولېږي، ځکه هلته په خراسان کې د مروه په منطقه کې یزدجرد موجود و. ورونو، د تاریخ په کتابو کې مروه او مروه رود ذکر شوی دي چې زما په ګمان هغه به دغه د نن ورځې فراه او فرارود وي چې ممکن هغه وخت مروه بلل کېده او کبیله فراه او فرارود څخه بل ځای وي چې د مروه په نامه سره یادیږي هم امکان لري، خو ماته نه دی را معلوم. نو اوس زه د ویونکو او اوریدونکو د پوهېدلو دپاره د مروه پر ځای فراه وایم، که څه هم مروه بل ځای وي، خو منطقه یې دغه د هرات پر شاوخوا منطقه ده. په خپله یزدجرد په مروه کې اوسېدی او لشکر یې برابرولې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه و دغه طرف ته ولېږي. احنف ابن قیس د فراه پر طرف ورهیسو څو و هرات ته ورسېدی او هرات یې فتح کړي. فراه خو تر هرات وروسته ده. یزدجرد ته چې دغه خبر ورسېدی چې هرات فتح شو، نو فراه یې پرېښول، نور هم پر شا ولاړی څو فرارود ته ورسېدی. احنف ابن قیس نور هم مخ ته پسې ولاړی. یزدجرد وبېرېدی چې دغه خلق مې نه پسې پرېږدي، نو یې د نورو ملکو د پاچاهانو سره ارتباط ونیوي او کومک ځینې غواړي. د سند، چین او ترکانو پاچاهانو ته حال ولېږي چې کومک مې وکړي، د مسلمانانو مخه ونیسي، که نه پر تاسې هم در رهي دي. د مسلمانانو داسې لشکر دی چې نه یې څوک مخ ته درېدلی سي او نه دوی خپل پرمختګ پرېږدي. دغه ټول فتوحات یا دغه ټول ښارونه او ملکونه تر 4 کلو په لږ او کمه موده کې ونیول سوه. د فارس هغه عظیمه پاچاهي په 4 کلو کې سقوط وکړي. دا نه چې یوازې فارس بلکې د ترکانو نیم مملکت هم په دغو 4 کلو کې ورسره فتح شو. په عین وخت کې اردن، سوریه، لبنان، فلسطین چې دغو ټولو ته شام ویل کېده او مصر دا هم فتح کیږي. نو خود یزدجرد و نورو پاچاهانو ته حال ولېږي چې د خپلو ځانو د ساتنې لپاره زما کومک وکړي، که نه
تر ما وروسته ستاسې نوبت دی. دلته نو د یزدجرد د کومک دپاره د سند، چین او ترک پاچاهانو لښکرې راولېږلې. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه خبر سو چې د یزدجرد د کومک دپاره د نورو خارجي ملکو څخه لښکرې راځي. نو ده هم حال واستاوه چې کومکي لښکر راولېږي. د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د کومک دپاره د کوفې او د مسلمانانو د نورو ښارو څخه هم کومکي لښکر را رهي سو. د مخه تر دې چې دواړو طرفو ته کومکي لښکرې راورسېږي، احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وردمخه سو. هغه فراه یې هم فتح کړه چې یزدجرد پکښې اوسېدی، او یزدجرد د هرات د فتح په خبرېدلو فرارود ته ځینې ولاړی. یزدجرد ته چې دغه خبر ورسېدی چې فراه هم فتح سوه، فرارود یې هم پرېښاوه، بلخ ته ولاړی. احنف ابن قیس نور هم پسې وردمخه سو، فرارود یې هم فتح کړي. یزدجرد اوس شرمیږي ځکه چې هر ښار فتح سي دی نور هم شاته ولاړ سي. دا وار شاته نه ولاړی، په بلخ کې پاته سو. خو تر اوسه هغه خارجي لښکرې چې د ده د کومک دپاره را رهي سوي وې نه دي را رسېدلي. نو یې په هغه خپل موجود لښکر د مسلمانانو سره جنگ شروع کړي. د جنگ په آخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د قواو څخه شکست وخوړی.